نن ورځ دوه ډېرې مهمې پیښې او واقعې زلمي خلیلزاد د طالب بندیانو پروسه کې د پرمختګ خبر ورکړ او کابل کې د زوم موټرو سره غلو څه وکړل. دلته یې له موږ سره دغه دواړو پیښو جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. لومړی خبر: د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بندیانو تبادله کې پرمختګ شوی او تمه شته چې ژر بین الافغاني مذاکرات پیل شي. نوموړي پرون ورځ د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویډیویي غونډې ته په وینا کې وویل امریکا د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې د ټولو خنډونو لرې کولو ته ژمنه ده. زلمی خلیلزاد وویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پرمختګ شوی. موږ له حکومت او طالبانو سره ټولو توافقاتو ته ژمن یو ترڅو د بندیانو د تبادلې ستونزه حل کړای شي، باور رامنځته شي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د طالبانو د 592 بندیانو خوشي کېدل د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی او په مقابل کې هغوی د تاوتریخوالي کچه څو برابره زیاته کړې ده. دوهم خبر: کابل کې غلو ګلپوش موټر تښتولی دی. وسلوالو غلو پرون مازدیګر د کابل د څلورمې امنیتي حوزې په برکي څلور لارې کې یو ګلپوش موټر تښتولی دی. د سیمې اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي غلو دغه ګلپوش موټر د موټر جوړولو له ځای څخه وړی دی. تر اوسه د کابل پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر تر دې وړاندې په کابل کې د امنیتي میثاق برنامې د عملي کېدو له وجې د امنیت د ښه والي راپورونه ورکړل شوي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا دوه خبرونه به مو راسره تر پایه پورې کتلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.